بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ په داسې یوه برخه پیل کوو چې هغه نه توري دي او نه ګړ. هغې ته پارټیکل یا نیمګړي وایي. دا په الماني کې او په ټولو ژبو کې په دوه ډوله دي. یو ډول ته پریپوزیشن یا مختاړي وایي او بل ډول ته تاړي وایي، تړونکي، چې د ژبې په برخه کې ډیر زیات رول لري. دلته موږ تاسې ګورو چې پارټیکل اوله برخه دغه پریپوزیشن نه موږ پیل کوو چې دا په نوم او په فعل کې، یعنی په نوم او په ورب کې ډیره زیاته ژوره برخه لري. دا به په پښتو کې هم وګورو. لومړی په المانۍ کې دې ته پام کوو. اول هغه پریپوزیشنونه یا پروپوزیشنونه چې هغه ترین بار یا بیلیدونکي وي، د اصلي ګړ سره یو ځای راځي خو بیا ترنه بیلیدی شي. دا به وروسته تاسې وګورئ. په دې کې یو ډول هغه دی چې په ووکالو یا په واول باندې پیل کیږي. دا لکه اب، اوف، ان، دا په واول باندې پیل کیږي، لکه ابلوفن، ابابن، ورانول. یعنی دغه د فعل سره یو ځای کیږي او فعل ته پورهوالی ورکوي او د فعل معنا هم کله کله بدلوي. همداسې د نوم سره هم بدلیدی شي چې د نوم ارتیکل یا هغه صفت بدلولی شي او بدلوي. دویم هغه پروپوزیشنونه دي چې په کانسونانت باندې پیل کیږي، لکه بای، میت، فو، څو. دا بیلیدونکي یا ترین بار پروپوزیشنونه دي چې د ګړ نه بیلیدی شي. ګړي یو برخه راځي، بیا په منځ کې نور ګړونه راځي او دا په آخر کې راځي. دا ډول جملې به تاسې د خیره په وروسته کې په کتابونو کې وګورئ، خو مخکې له مخکې باید دا تاسې په پام کې نیولي وي چې ترین بار بیلیدونکي په واول باندې پیل او په کانسونانت باندې پیل. همدا ډول بی اون ترین بار یعنی نه بیلیدونکي هغه چې په واول باندې پیل کیږي، ار، انت او کېدای شي نور هم وي. ما اوس همدا دوه را پیدا کړل. او هغه چې په کانسونانت باندې پیل کیږي، بی، دی، فر، څر، دا دواړه نه بیلیدونکي پروپوزیشنونه دي چې په ګړ کې راشي بیلیدی نشي، لکه ارفارن. نو دا فارن ایر بیا نه راځي. لیکن دلته په اب باون کې باون دستګبوی دی اب. دا نو بیل شو، ګبوی د یو سر کې راغله او اب په بل سر کې راغله، لیکن دا نه بیلیږي د بې برخه. دا کله کله زده کوونکي ته ستونزمنه تمامیږي او وایي چې ګوندې زموږ په ژبه کې یا پښتو کې دا نشته دی. په پښتو کې هم پریپوزیشنونه مختاړي او وروستاړي د هر څه شته دی. د ساري په توګه بی چې کله د یو ګړ سره یو ځای کیږي، که لکه د کار سره، نو بیکاره یا نه نادوده دلته په نوم باندې اغیز کوي او یو اول سره زیاتیږي. یا که دلته خره شي مثلا خ، بیخي یعنی هغه په ای باندې بدله شوه. ښه همداسې نور پریپوزیشنونه یا نور تاړي هم شته دی، لکه و، ور، خو هغه لاندې په بله برخه کې دی. دغه تل جمع پاتې، تل پاتې، دا په پښتو کې هم شته دی، خو په پښتو کې بیا یو ډول مخودي شته دی یا مختاړي شته دی چې هغه دی په اصل کې د ضمیرونو یوه برخه خو ګړ بدلوي، لکه را، در، ور. که موږ ووایو چې تلل، خو گehen یا to go.
که ووایو چې راتلل نو کم یا کومن to come یا کول ورکول راکول دا په پښتو کې ډیر زیات اغیز لري په هندو اروپایي ژبو کې په ټولو کې اغیز لري او باید دې ته له اوسه نه پام وکړو او په جرمني کې د ټولو نه د پریپوزیشنونو برخه ډیره ژوره او په فعل او په نوم کې او په تیره په فعل کې په کړو کې دومره اغیز لري او دومره ژوره ده که دا د چانیز ده او د دې بیلول او ګډ دا ټول هغه هیڅ الماني نشي زده کولی یعنی دلته د ساري په توګه همدا باون فعل جوړول auf bauen جوړول اب باون رانول باون اوس باون دغه ټول پکې راځي او بیلې بیلې معناګانې ورکوي نو له همدې کبله پروپوزیشنونه او د هغې زده کول او د فعل سره د هغې تړاو او په نوم باندې د هغو تاثیر دا به تاسې وروسته د نوم په برخه کې د فعل په برخه کې وګورئ چې څومره اغیز لري د اوسه نه باید دا په پام کې ونیسئ زمونږ دومه برخه به بیا کنجنکشني یا کونیونکسیون چې هغه د پارټیکل دویمه برخه ده مونږ لومړی برخه پای ته رسوو او تاسې په لوی څښتن سپارو ورځ مو نیکمرغه